کابل ته د زلمي خلیلزاد د هر سفر سره سولې ته د خلکو هیلې تازه شي، خو کابل ته د زلمي خلیلزاد په دا ځل سفر کې د سولې پر ځای تر ډیره له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او افغان لوري ته یې د تجهیزاتو سپارلو په موضوع خبرې شوې دي. کابل کې د امریکا سفارت بیا وایي چې خلیلزاد کابل ته د خپل پرونی سفر په ترڅ کې له افغان چارواکو سره د لیدنو پر مهال طالبانو ته خبرداری ورکړې چې د زور له لارې واک ته نشي رسېدلی او په دې اړه سیمه او نړیواله اجماع هم شته ده. د امریکا سفارت د خلیلزاد له قبله ویلي چې نړۍ له نظامي لارې څخه واک ته د رسېدو لپاره د طالبانو د هڅو پر ضد اجماع لري. خلیلزاد ټینګار کوي چې نړیوال او سیمهیز هیوادونه په هیڅ صورت طالبانو ته اجازه نه ورکوي چې د جګړو له لارې خپلو اهدافو ته ورسیږي. 40 کلنه افغان جګړه نظامي حل نه لري او یوازې د خبرو له لارې ختمېدلی شي. خلیلزاد پرون په کابل کې له ولسمشر غني د مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله او سیاسي رهبرانو سره مجلسونه کړي دي. ولسمشر ماړی وایي چې ولسمشر غني له زلمي خلیلزاد سره په خبرو کې ټینګار کړی چې سوله د افغانستان خلکو او حکومت ته استجالت لري، خو دغه بهیر باید د افغانستان له نویو واقعیتونو سره متناسب وي. در دیدار رئیس جمهور با زلمه خلیلزاد موضوعاتی چون آغاز فصل نو روابط خارجی افغانستان بعد از خروج نیروهای بین المللی و عیار ساختن پروسه صلح با واقعیت‌های جدید کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. په ورته مهال د سولې پروسې څارونکي وایي چې کابل ته د زلمي خلیلزاد دا ځل سفر تر ډیره له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي او افغان لوري ته د تجهیزاتو د سپارلو پر مسایلو وو. شنونکي ټینګار لري چې د خلیلزاد سفرونه باید له مطلوبې پایلې سره ترسره شي او د سولې لپاره اوسنی فرصت کولی شي ښکېل اړخونه یوه جوړجاړي ته ورسوي. زما په هم باندې موږ باید ډېر خارجانو ته هم په تمه ونه اوسېږو. خپله دواړه خواهی جمهوریت او طالب لوری باید په دې باندې پوه شي چې هر څه چې کوي دوی د خپلو ګټو په خاطر باندې کوي. زلمه خلیلزاد در حال به افغانستان دوباره سفر میکنه و کابل میآید که امریکا در تمام عرصه‌ها چی نظامی چی سیاسی و پرستیژ خود در افغانستان و منطقه شکست خورده. امریکا در حالت فرار است از افغانستان. که څه هم د ولسمشر جو بایدن د پریکړې پر اساس بهرني ځواکونه د سپټمبر تر 11 له افغانستان څخه وځي، خو طالبانو ته نږدې کسان وایي امریکا او طالبانو تر راتلونکو 2 میاشتو د سرتیرو د وتلو په اړه بحثونه پیل کړي چې په وینا یې که امریکا د جولای تر اوایلو له افغانستان څخه ووځي ښایي طالبان د سولې بهیر ته راوګرځي او د ترکیې ناسته کې برخه واخلي. زما معلومات دا دی چې د جرمني هیواد په شان امریکایان به هم د جولای په اوایلو کې خپل نظامی حضور په افغانستان کې صفر کی، په دې معنا چې خپل ټول عساکر به د افغانستان نه وباسي، چې دا خبره به منجر دې ته شي چې طالبان به هم په خپل عکس العمل کې نرمخت راولي. امریکایی ها تا 2 ماه دیگه غالباً که از افغانستان خارج میشن. نشست ترکیه خامخا 2 ماه بعد صورت میگیره. د زور له لارې واک ته د طالبانو د رسېدو پر ضد د زلمي خلیلزاد دا څرګندونې داسې مهال دي چې اندېښنې دي د بهرنیو سرتیرو په وتلو سره جګړه زور واخلي او دمګړی د هلمند، کندهار او غزني په ګډون په 2 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده.